میاشتو له جیل ته لاړم چې د کلي یو معمولي کسان ناپاسېدو او ستا په پوزه کې لکه د څاروي پیزوان واچو او د کلي یو دیوال او بل دیوال یې وخلې نو مې ته ښایه پلاره او قسم مې په هغه ذاتي که د هغه په کور کې رانر سړی خوستو نر سړی هم ژوندی وګرځي دا کیمرا بند کړه ماړه کیمرا بند کړه خبره واورئ تاسو ما یقین سات کیمرا بند کړه ماړه یار ما ورته ویلي ما ورته په خپلې ویلې خو څه دې ورته ویل ماړه یار عثمانه د خدای او د رسول نه ویرېږه ماړه شرمول دې راغلی مشر ورور دی په دې باندې دا غوسه کېږي دوه ځلې پې د کوره وشړلمه بې عزته یې کړمه نو که خبره روان دی خو زه یو خبره کوم خلک وایي یاره ډېرو خلکو پسې ښه ځئ بختوره شي ډېرو خلکو پسې ښځه داسې چې هغه سپېره شي نو زه اوس دا نه یم چې ما پسې سپېره شوه خو چې ما واده کړی دی نو لومبی خو زمونږ د کور د بار کوڅې دیوالونه راوغورځېدل ښه اما دا ویډیو ګوري بابي که نه یاره خامخا به یې ګوري نه ته بابي ګوره بیخي بختوری دا دی هسې که ته وي او که نه وي دا به راپرېوتل او بابي ته مې دا دیوالونه راپرېوتل بیا اوس 2 کمرې راپرېوتې په باران کې نو کتونکو کې داسې شتمن خلک موجود دي څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې موبایل راته چا ګفټ کړی و داسې ملګري شته چې هغوی به دا دې غمونه ونه کوي خو صرف دونه ځکه دا جګړه په څه کېږي په کور کې په سینډل کېږي سینډل مې په سینډل نه جي نه نسې نه یم سینډل خو ډېر اوږده څوکه نه جي نه داسې خو سینډل مې نشته کپړې مشکله ده که خدای ځکه چې د هغه کاتیم ټولې 4.5 نمبر هغه به ویل وایي وسله به اصلي ساتي او یاران به نسلي ساتي یو غریبۍ په اور نیولي مړه دا څه غم دی او تاله د پلار روپۍ ګټلي مړه ستا څه غم دی زمونږ رنګونه غریبۍ او بېوسۍ خراب کړه دا ته چې ورځ په ورځ زیړېږي چې په تا څه غم دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کوم تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم نن بیا یو کوشش کوم تاسو وایئ چې دا اسدالله جاني کوم ځای کې ولاړ دی نو موږ یو هغه خلک خبره کوي که نه یو ښکار مو راګیر کړی دی ځکه چې د واده نه بعد ما ډېر زیات کوشش وکړو ما وې ده پسې به زه ځان ور رسومه کله چې وادو نو د واده ویډیو هم تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه ستاسو ذهن ته به خبره راغلی او د هغې نه مخکې ورسره ما یو انټرویو هم ریکارډ کړې وه او د هغې نه بعد بیا وادو نو هغه واده کې چې کومه ویډیو ما کړې وه نو هغه ډېره زیاته تاسو خوښه کړې وه تاسو زه اپریشیټ کړی وم چې موږ ته د کلي وختونه را یاد کړه په خصوصي توګه باندې به زه هغه ملګرو ته ویم کوم چې د ملک نه بهر دي نو هغوی ته به دا خبره وکړم چې تاسو ډېره زیاته اپریشیټ کړې وه نو به په ټکي لګیا دی تاسو به اوس وپېژنئ چې خدایه پاکه اسدالله جاني چاله راغلی نو راځه کیمرامین استاد راځه ما پسې یا خدایه خیره السلام علیکم په خیر څنګه چل دی عثمانه خیر دی عثمانه ولې خفې یاره تا ته به زه اوس ویم چې ولې خفه یم دا راته په میک ما یې نشم ویلی چې زه ولې خفه یم کیمرامین استاد دې خوا راته په میک راته نشي ویلی نه ولې نو په څه به یې راته وی په خوله راته ووایه زه نه په خوله هم نه او د سر یې درته زه ویم چې ویم نه بس په بله یې مه ویلم نه دا ولې لکه الرډي زه ګورم که نه دا ښه ده موږ خو هلته ځای ته درغلي وو که نه خو داسې خبر شو چې وایي هغه په ټکي لګیا دی کار کوي یاره داسې خبره ده چې خبره دا ده چې مړه بس نه ویم درته خبرې د سر نه کوم خبرو ته مېړه نه کېږي که نه چل څه دی دا ولې ما نه خفه که څه چل نه تا نه خفه هم نه یم خو به زه یاره خفه نه شي صحیح ده زما خبره واوره زه به یم که نه لکه الرډي کتونکو ستاسو د واده ویډیو نه ده دومره زیاته یې خوښه کړې وه او دومره مینې هغې ویډیو له ورکړې وه او تا ته به یې پکې نه کتله رجو ته به یې پکې کتل بس الله دې تا خوشحاله کړي او چا چې کتلي د هغوی دې م الله خوشحاله کړي خو هسې ټیم ماله مه خرابو ځان لم ټیم مه خرابو که خفه کېږي نه چل څه دی دا مشر څوک دی هېڅ چل نشته دا مې مشر رور دی ښه ده ده د وجې لګیا دا زما مشر رور دی په دې باندې دا غوسه کېږي 2 ځلې پې د کوره وشړلمه
بې عزته یې کړم نو که خفه کېږم او که چې اوبه راسره کښې نو ګورې تابعدار یم او زه تاسو لاړ شئ صحیح داسې خبره ده زما خبره وره ته زمونږ دا دونه محنت کوو ویم که رالی رامانې نو خپې لاس به راله مات کړي خپې لاس به راله مات کړي ګورم دې خوا ګوري راغی که نه خدایه پاکه نه نو کار خو به بیا شي که نه زه هم هغه نه چې اجازت واخلم نو بیا ټیک ده نو ویم چې اجازت دې واخیستو بیا مې ښه وایي که نه مې مر صاحب په ما بند کړي دي ګوره تاسو مه خفه چې هغه اوس ما ته ووایي چې ورسره انټرویو ریکارډ کړه نو بیا به سي نو ویم چې د کور مې وشړې بیا به راته ډوډۍ راکړي دونه یو ډایلاګ راته ووایه زه د غوسې نشم درته ویلی ویم رابه شي څوک که نه خدایه پاکه قدرمندو یا خدای خیر یا الله خیر لکه عثمانه السلام علیکم وعلیکم السلام ملما خیر د ټیک ټاک لکه دا کیمرا بند کړه نه دا کیمرا بند کړه خبره واورئ تاسو ما یقین سات کیمرا بند کړه یار ما ورته ویلي ما ورته په خپلې ویلې خو څه دې ورته ویل مړه یار عثمانه د رسول نه ویرېږه مړه شرمول دې راغسې ما ته نیسه مړه بس زما خبره واوره موږ حقیقت خلکو ته ښکاره کوو که د څه خبرې ته لکه اوس د دوی د ژوند نه څوک نه وي خبر نو ګوره د دوی د ژوند نه څوک خبر نه ټول خلک ته خبر دی مړه ټوله دنیا ته خبره ده د ژوند نه څنګه ته نه چې ته مثال په تور چاته اوم خیره د ژوند خلک به څه وکړي یاره خلک شته که نه خلک شته ته کوم د هلک مړه د کار روزګار نه مو باسه نه زه تاسو ریکویسټ کوم منت کوم درته خیر دې لږ خبرې ورسره ریکارډ کوم تاسو لکه څه ډرامې راغستې ته لکه ماته صرف ده ووایې لکه د دې غرض څه شو چې بس څوک وینئ نو بس داسې ورته 400 KPK نیوز چې کوم دی که نه مړه دې خو موږ له دا غوږونه یاره دې 400 KPK دا خو چې کوم دی لکه ټیک ده ښه ښایسته چینل دی ښه دغه ده خو چېرته سم کس له لاړ شه موږ په غریبانانو باندې څه کوئ یار تاسو اجازت دی له نه ورکوئ عثمانه مړه یار دې لوپارونه قلار شه او سم شه ته غوږ شه دې دیاړۍ لې راوستې یم او د دې دیاړۍ نه مې پرې وشړې بس داسې خدای ته وګوره بس مه کوه رانه ښځه یو ډایلاګ راته ووایه نو زه نشم دا د مشر روم یم د پیتۍ د خوراک خبره کوم عثمانه ته توشه کوه نشم داسې روغ ته خبره واوره نشم کولی یو ډایلاګ داسې روغ غوندې ځه 2 میاشتو له جیل ته لاړم چې د کلي یو معمولي کسان ناپاسېدو او ستا په پوزه کې لکه د څاروي پیزوان واچو او د کلي یو دیوال او بل دیوال یې وښلې نو مې ته ښایه پلاره او قسم مې دې په هغه ذاتي که د هغه په کور کې رانر سړی خوستو نن سالم ژوند دی وګرځي د الله په امان ډېره زیاته بله دا اوس خو یې خوند وکړه تا خو دا ډرامه سره شروع کړل یاره بس یاره مې پرېږدي ډایلاګ دا اوس وګوره زه تاسو ته همدغه وایم که نه چې د فین فالوور دي د دنیا که نه څوک یې خوښوي خلک یې خوښوي ته خو پته نشته زه اوس تاسو پوهېږم په خبره باندې حاجي ښه داسې خبره ده که نه چې کله ما د ده لومبۍ انټرویو وکړه دې د نازکې رور کرکټر باندې به راتلو چې ما انټرویو وکړه د هغې نه بعد بیا د ده واده را جوړ شو ټیک ما ته د واده ویلي او جی او نو هغه واده کې تاسو هم ولې روجو ته ناست نه وئ تاسو له انټرویو هم در کړی وه ما په خپله باندې هم کتلې وه ډېره ښایسته خلکو هم کتلې وه خلکو ډېره زیاته خوښه بیا ما ویل چې بس دی قلار شه اوس بال بچه دار به شي یو کال نیم پس د خیره سره د دغې وجې نه راغلی یم که نه چې واده وکړو چې اوس یې ژوند سینګل تپوس دې په خپله وکړه لکه ته ووایې چې ښځه تاسو ته نه لږ سیټ ته شه خفه رانه نه شه ټیک شو تاسو خفه نه شي خو ځان زر فارغه ګورې ښه دا بیخي په 2 سکنډه کې دا والا دا بېچاره نه کور ته ویسه ځه الله دې چې اوبه بسکلې خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ښه عثمان څنګه یې قدرمندو دا موږ سره عثمان خان چې لګیا د خپله خواري مزدوري یې کوله او تاسو به وایئ چې دا څنګه چل دی نو دا سم ښکلې چل یي همدغه چلونه یې نن سبا عثمان څنګه ښې جوړ خیر دی اسدالله بهي ښه الله دې خوشحاله کا او الله دې دروند کا الله دې قدرمن کا چې زمونږ ځای ته یو ځل بیا رالي ډېره مهرباني دا راته اوس ووایه که نه چې واده نه مخکې هم راغلی وم بیا ملاقاتونه وشو اوس داسې کار وشو چې بیا د واده ویډیو وه ما ملګرو ته هم وې هغه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړه کار روان دی همغه شانتې ښکلی روان دی یاره کار خو ښکلی روان دی خو زه یو خبره کوم خلک وایي یاره ډېرو خلکو پسې ښه ځئ بختوره شي ډېرو خلکو پسې ښځه داسې چې هغه سپېره شي نو زه اوس دا نه یم چې ما پسې سپېره شوه خو چې ما واده کړی دی نو لومبۍ خو زمونږ د کور د بار کوڅې دیوالونه راوغورځېدو دوباره چې د دویم باران اوس دا تېر کم باران وشو نو زمونږ پکې 2 کوټې راوغورځېدي سخته بختوره ده نو زه دا وایم چې دا بختوره ده او که سپېره ده دا راته اوس ته ووایي چې ما پسې دا واده سپېره رالي دا د جنونو سپېره بس دقه اصل دی زه وایم ښه اما دا ویډیو ګوري بابي که نه یاره خامخا به یې ګوري نه ته بابي ګوره بیخي بختوره دا دی هسې که ته وي او که نه وي دا به راپرېوتل او بابي ته مې دا خبره وکړه چې یاره هغه ویل چې ګورې داسې پکې څه حرکت ونه کړي نو ما ویل چې دا خبره پکې
خامخا خلکو ته کول غواړي چې د واده نه بعد لکه د سړي سال دی نو هغه ویل یاره دا خبره پکې ونه کړي نو ما ویل که خولې له مې راله وبېکم نو ومې کړه پکې زه بس ښه خبره ده اصل کې خبره داسې ده که نه چې بختور او نه بختور یعنې هغه سپېره خبره خلک کوي که نه نو دا خو د خلکو سوچ پورې ده که چېرې تا واده نو کړی نو دا بارانونه راغلي نو هم به راپرېوتل خو بس هغه خلک خبره کوي که نه هغه د خلکو خبره جوړه شوه یاره دا پلان کې راغلی دا وایي میرات مړی راله نو وایي په کور باندې راله کور یې وایي راله هوار کړ یاره زه خو وایم چې دا بارانونه هم نه وی راغلی که دا واده ما نه وی کړی که نه زمونږ کلي کې یو سړی دی نو هغه چې یو څیز وکړي نو په هغه کال باندې هغه څیز په دې نورو خلکو مارزان شي نو سخت کال مې ورته هسې خبرې پسې خبره کوم نو ما ورته ویل لکه خټکي نه دي کرلی نو ما ویل د خټکو ریټ سخت کال څه ناڅه ښه دی نو زه وایم چې دا واده ما وکړو که نه نو دا نور خلک هم راسه سپېره شو په هغوی باندې باران نه وشو نو په هغوی مو سره کوټې راپرېوتلې قدرمندو تاسو د عثمان بھائی ښکلې ښکلې خبرې اورئ او دا زه وایم چې دې د زړه نه دا خبرې نه کوي دا صرف پته نه لګي چې څه سوچ دی ستاسو چې دا خبرې کوي یاره بس زه به تاسو یو خبره وکړم زه خو وایم چې تاسو له روپۍ را روانې شوي دي که نه ځکه را روانې شوي کله نه چې تاسو واده وکړو نو تاسو د روپو خاوند شوئ د روپو خاوند دا شوی اوس په زه تاسو له لنډ مثال درکړم تاسو سره دومره وړوکی موبایل و دومره موبایل نو لا واتساپ باندې خلکو ته وایي څه زم نه هغه داسې خبره ده چې اوس هم ما سره هغه موبایل اوس هم ما سره پروت دی او دغه موبایل چې د پیسو خبره ده که نه نو څنګه چې ال زما مخکې و نو اوس هم هغسې دی او دغه موبایل چې کوم دی نو ما په هغه انټرویو کې ویلي چې یاره که داسې څوک مینوال زموږ نو دا ما له چا واغستو بار ملک نه څوک و هغوی ما له دا موبایل لا ګفټ کو نو اوس هم درته زیم چې زمونږ اوس هم هغه د خپله دیاړي مزدوري هم کوو چې څوک د دیاړۍ مزدوري هم وایي لکه دغه پیل ته نه یو ناسېږي خامخا به پکې دې پیل کې مونږ له تنخوا راکوي یا پکې زمونږ پیسې دي یا د هغې دپاره مونږ د پیسو دپاره ټیک ده د پیسو دپاره خو لکه کینو ته په بخښه نه شي ګینې بس زه خاکې جوړوم او ما له به د دې پیسې راځي لکه هغه خپله خواري مزدوري ورسره کوو ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د عثمان بھائی ښکلې خبرې اورئ څنګه چې عثمان بھائی تاسو خبره وکړه که نه چې اول نه دیوالونه را پرېوتل بیا اوس 2 کمرې را پرېوتې په باران کې نو کتونکو کې داسې شتمن خلک موجود دي څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې موبایل راته چا ګفټ کړی داسې ملګري شته چې هغوی به د دې غمونه ونه کوي خو صرف دونه وکړئ چې خپل نمبر لږ کتونکو ته ووایه چې ستاسو نمبر څه دی چې زی پیسې اکاونټ میکاونټ پې شته او که نشته پې زما خو جي نمبر د خپل په دې باندې واتساپ هم دی په دې باندې زی پیس هم ده او دا زما خپل نمبر دی 0306 42 11 486 او 0306 42 11 486 او په دنیا خو هسې مړښ نشته دی که کروړونه هم څوک راولېږي نو څوک نه مړېږي خو دونه چې هغه وخت پې د سړي تېر شي هغه لاړې پې د سړي خلک لاړې پې تېرې شي قدرمندو چې څوک ملګري دا شتمن خلک وي زه به د حکومت اعلی چارواکو ته نه وایم زه به د خپل ملک شتمنو خلکو ته وایم چې عثمان بھائی ستاسو دپاره کرکټر کې راځي ښکلی ښکلی انداز کې راځي لکه څنګه تاسو د دوی ډایلاګ وکتو نو هم ستاسو په مخ باندې د خندا راوستو دپاره په سکرین باندې راځي او تاسو خوشحالئ نو په کار تاسو له هم دی چې عثمان بھائی خوشحاله کړي عثمان بھائی نور تپوسونه درنه هم کومه واده وشو د واده څومره وخت وشو د واده خو یو 4-5 میاشتې وشولې زما په خیال ده چې 15 یا 5 میاشتې به کېږي د واده بابي سره څو ځله جګړې شوې یاره داسې شپه نه ده او داسې ورځ نه ده چې جګړې کېږي او د جګړې مین وجه چې درته زه ووایم نو هغه هم غریبي ده ځکه د جګړه په څه کېږي په کور کې په سینډل کېږي سینډل مې په سینډل نه جي نه نسې نه یم سینډل خو ډېره اوږده څوکه نه جي نه داسې خو سینډل مې نشته کپړې مې نشته مثال خبره لکه د خواهشاتو باندې جګړه کېږي کور وړې وړې خبرې او زموږ داسې دغه دی چې لکه هغوی هغه مونږ خو دونه کوی چې هغه دیاړۍ مزدورۍ کې هغه چای ډوډۍ او دغه په ګرانه باندې پوره کېږي نو دا دونه خواهشات لکه د ښځو پوره کول چې یاره سینډل او ماله دا جوړي او تاسو ته نوره ښه پته لګي د کور نو اکثر دا جنګ جګړې دا د دغې وجې جوړېږي عمر له به د غریب سړي په کور کې جګړې د خانانو په کور کې به جګړې نه وي زه یو خبره تاسو ته کومه لکه اجت درته څو چې واده دې کو وایي هغه یو خبره ده دا خلک دي خلک دي دغه دا خلک کې زه یادوم لکه د معاشرې نه جي نه د معاشرې دا خلک یادوم چې ښځه دې نه یې کړې هلکه وایي ښځه دې ونه کړله
په یوه کې دې نه تللی نو چې کویدن دې وکړه لکه ګوره وایي کویدن یې کړې ښځې د پلار په کور کې کور کې کینولې د پلار په کور یې زړه کړه واده کوي پلار په کور چې واده دې وکړو وایي وګوره مړه د واده د 15 کاله وشو بچي نه کي چې بچي وشي نو وایي مړه دا څه غم یې پیدا کړو سړیه ښه به مخکې نو دا خلک دې په یوه کې نه پرېږدي او که خلک خبره کوي مخکې یو پښتو ډرامه هم شوی په پی ټي وي باندې بیا دا خلک بس وایي خلک اخري دا وایي که نه زه به یو خبره دلته کتونکو سره شریکه کړم او تاسو سره هم شریکوم چې خلک هر څه وایي خو اخري به دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون وایي به د پلانکي جنازه یې راواغېشته عایشه بس نو دا خلک په یوه کې هم تاسو نه یادوم خلک یادوم تاسو هم په دې خبره باندې ښه پوهیږئ چې خلک څوک دي عثمان بھائی ښځه دغه خو د واده خبرې الله پاک ته په ژوند کې خوشحالۍ راوله الله پاک ته مخ په ترقیه که نورم د مختلف چینلونه ستاسو خاکې راځي دې وخت کې څومره چینلونه ستاسو خاکې را روانې دي او تاسو ولا ریکارډینګ کوئ مونږ خو په لومبي په ټکر واینز باندې خاکې جوړولې نو ټکر واینز نه بیا راووتو بیا په شینا واینز کې وو شینا واینز نه م راووتو اوس په دوبۍ واینز ګلخان واینز او 400 دا واینز دې درې واینزونه نه زمونږ خاکې راځي لکه دې کې زه داسې چې لکه یم پکې دې درې واڼو کې او روپۍ درکوي نو روپۍ څه روپۍ اوس په څه ویم خو داسې هغه تاسو ته خو ما مینه خبره وکړه که نه لس 15,000 روپۍ میاشتې میلاوي لس 15,000 روپۍ خو صحیح خبره ده چې د 1000 روپو لوټ دې یوړو او د چیو سامان دې پکې راوړو نو روپۍ به پکې واپس نه راوړې بالکل چې میلمه د باندې رالې او زمونږ خو داسې حساب وي که نه چې اسدالله بی چې لکه د سوشل میډیا کس داسې که نه نو د هغه د یار دوست هم ډېر نو 15,000 روپۍ یا 14,000 یا 20,000 کا نو دا خو د یار دوست نه کېږي مثال خبر چې یار دوست دې کوڅې له راشي نو خامخا داسې وچې شونډې خو خلک وایي د پښتنو علاقه ده د پښتنو علاقه ده پښتنو خو الرډي په قدردانۍ باندې او په میلمه دوستۍ باندې یاد دي نو دغه چل ده نو هغه څه وایي موږ ځان له په پښتو کې پښتۍ ماتې کړلي ښه اوس راته ده ووایه که نه چې څنګه تاسو په شروع کې ډایلاګ ووایي داسې ښکلې غونډې کې ډایلاګ وي در سره ستاسو ډېر زیات وخت وي یو انداز وي یو کرکټر وي هر سره شریک چې دا کتونکي هم خوشحاله شي زم لږ خوشحاله شم دا کیمرامین مې ډېر زیات وخت یې داسې پته زما نیکه خدای پاک وبخي مشکله ده که خدای وبخي ځکه چې د هغه کاتیم ټولې 4.5 نمبر هغه به ویل وایي وسله به اصلي ساتي او یاران به اصلي ساتي ډېره مهرباني قدرمندو امید لرم تاسو به ترې هم خوند اخیستی وي قدرمندو زه اکثر په خپله ویډیو کې دا خبره کومه که نه چې کله مرکه لږه غوندې کې اوږده شي نو کتونکي بیا بور شي هغوی وایي یاره وایي بس خو زه وایم چې د عثمان بی نه خو به څوک نه بور کېږي ځکه چې دا خو یو داسې کرکټر دی چې ډېر ښکلی اندازی دی ډېر زیات د سادهتوب اندازی دی خو بیا هم د پروګرام په اخره کې زه د میلمه نه یو میسج اخلم یو ښکلې غوندې کې خبره چې څه مو په زړه کې وي کتونکي تاسو ګوري تاسو ویني خیري پیغام اسدالله وایي زه دا ورکړمه چې په مینه دې ژوند تېروي د جنګ جګړو نه څه نه جوړېږي او زه به کتونکو ته د خپل د زړه د پیغام او دا هر څه چې دي دا په یو 2 شعرونو کې ویم چې یو غریبۍ په اور نیولي مړه دا څه غم دی یو غریبۍ په اور نیولي مړه دا څه غم دی او تاله د پلار روپۍ ګټلي مړه ستا څه غم دی زمونږ رنګونه غریبۍ او بېوسۍ خراب کړو دا ته چې ورځ په ورځ زیړېږي چې په تا څه غم دی ډېره مهرباني قدرمندو تاسو ته پته به لګېدلې هم وي ځکه چې مخکینۍ مرکه ما د دوی ریکارډ کړې وه نو هغې کې دوی هم خپل شعرونه ویلي وو اوس هم را سره لږه غوندې کې شاعري وکړه او اخري میسج هم دغه شو قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام کې یو نوی میلمه سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنی اسدالله جاني زما د ښکلي رور عثمان او زما کیمرامین وحید خیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.